السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د روژې احکام او مسایلو خپرونې ته ښه راغلاست وایو. په روژه کې عموما د شیانو د خوند څکل دا مکروه دي. بعضې وخت روژه په فاسدېږي، لیکن که چیرې د کومې ښځې مېړه بد اخلاقه وي، سخت مزاجه وي، نو ماښام بیا دعوه کوي، وهل ټکول کوي، ښکنځل کوي چې دا اشپزۍ مالګه لږ ده ډېره ده. دې ته بیا روا ده چې د کتغ خوند وګوري خالي په ژبه باندې. او دغه رنګه که یو سړی عسل خرڅوي یا رانیسي، نو هغه د زړو د نوو معلومات نه ورته کېږي، نو د یې خوند وګوري. نو د ضرورت په وخت کې دغه څکل روا دي. څکل دا معنا نه چې ویې خوري، خالي ژبې ته وروړي. فتاوی قاضي خان جلد اول صفحه 98 کتاب الصوم، او دغه رنګه رد المحتار جلد دوم کتاب الصوم. او دغه رنګه مکروه دي روژتي لره مبالغه په استنجا کې، چې په استنجا کې ډېره مبالغه وکړي، بې ادبي معاف، هغه اوبه دننه نه ورننه باسي یا ګوتې دننه ورننه باسي دا غټ استنجا ته. او دغه رنګه مکروه دي مبالغه او زیادت کول، په پزه اوبه ګرځول، په خوله اوبه ګرځول چې غرغړي شي، دغه مکروه دي ولره. او دغه رنګه مکروه دي هغه روژتي لره چې په خوله کې ناوړی سره جمع کړي، بیا یې په یوه پلا باندې تېره کړي، ولره مکروه دی دا عمل. او دغه رنګه مچول د ښځې او د ښځې سره بازۍ کول، که دی پر ځان بیرېدی چې کار څه خراب نه شي، او که پر ځان نه بیرېدی بیا لاس وروړل او مچ ځینې اخیستل بیا پروا نه لري. که پر ځان بیرېدی چې کار څه خراب نه شي، بیا نو ولره مکروه دی، مکروه تحریمي دی، دا عمل دی نه کوي. خو باید د ځوانه طبقه په دې کې ډېر جدي اوسي، ډېر احتیاط وکړي. او دغه رنګه یو مشک د شک روژه مکروه ده، چې د برات اخرنۍ ورځ هغه روژه نسي. لیکن پر مبتبعي قول باندې د علماو او مفتیانو دپاره که د برات اخرنۍ ورځ هغه د نفلي په نیت باندې ونیسي، بیا په دې کې کوم مشکل نشته. خو عوام دې د دغې ورځې څخه اجتناب وکړي، ځکه د هغو نیتونه دلته نه پله کې برابرېږي. نو خواصو مفتیانو علماو ته صرف فقهاو جواز ورکړی دی. او دغه رنګه مکروه ده که یو حائضه ښځه پاکه سي د روژې په ورځ کې، یعنې ماپښین یا مازدیګر پاکه سي، دې لره مکروه دي بیا خوراک کول، باید امساک وکړي، امساک واجب دی. او دغه رنګه که مسافر کور ته راورسېږي، نو باید دی باید امساک وکړي. او دغه رنګه که یو مریض جوړ سي، باید بیا امساک وکړي تر ماښامه پورې، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي لعنت دی پر هغه چا باندې چې یو قوم خوراک کوي، یو قوم خولې بندې وي، دی خوراک کوي. نو دلته خو د ده عذرونه ما ختم سول، چې حیض یا سفر یا مرض، بیا به امساک کوي. هغه شیان چې روژه فاسدي یا نه فاسدي، که سړي په خوراک وکړي او یا څښاک وکړي یا د ښځې سره جماع وکول په یېره سره، په یاد یې نه و، روژه یې نه ماتېږي، که فرضي روژه یې که نفلي روژه یې. او که یو سړی بل چا ته وویل هغه خوراک کوه چې ته خو روژتي یې خوراک ولې کوې، د سر نه خلاصوني ورپه یادول، نو صحیح روایت دا دی چې د ده روژه ماته ده. او که سړي خوراک کوو، نو وایي که هغه سړی قوي و یا اوبه څښلې، قوي سړی و، خوراک یې کوو، یعنې قوي و د سرت لخوا، نه کولی شي چې بې خوراکه روژه تر ماښامه ورسوي. نو دغه ناظر کتونکي ته نو بیا ښه دا ده چې هغه ورپه یاد کړي چې ستا خو روژه ده، مه خوراک مه کوه. او که چیرې ضعیفه و یا سپین ږیري و، نو هغه باید نه کړي خبر، هغه دې خپلې اوبه وڅښي، خوراک دې وکړي، ځکه په یېره سره خوراک روژه نه ماتوي، نه په یېره سره څښل روژه ماتوي. خو که دی ځوان و، نو باید ورپه یاد کړول شي چې ستا خو روژه ده، مه. او که ضعیفه و او ډېر په تکلیف و، د ده هېرو اوبه یې څښلې، نو بیا دې ورپه یاد کړي. او که هغه پله برابر و، طاقت یې درلودی، نو بیا دې نو وایي نه دغه ورپه یادېږي چې ستا خو روژه ده. او که ضعیف و او یا سپین ږیري و او یا ډېر تږی و، د ده په هېره اوبه څښلې، بیا دې نو ورپه یادېږي. او دغه رنګه که ماښام د سړي ګمان دا و چې ماښام لمر لوېدلی دی، د روژه ماته که وروسته معلومه شو چې لمر نه دی لوېدلی، دلته دی مخطي دی، خطا دی، نو روژه یې ماته د قضا به راوړي، کفاره نشته پر. او دغه رنګه که سهار راکښېنستی، هغه چې د ده نیت دا و چې خو پیشلمۍ دی، شپه ده، هغه شپه نه وه،
سهار وسپېدې چې ولې وې د خوراک وکړئ څښاک وکړئ هم یې دغه روژه ماته ده خو تر ماښامه پورې به پټه خوله ګرځي امساک واجب دی پر خو لیکن د دغې روژې قضا به بیا راوړي کفاره نسته پر او دغه رنګه که سړي په خوله اوبه ګرځولې یا په پزه اوبه ګرځولې اوبه یې نسته ننوتلې یعنې تېرې سولې ځینې که د ده روژه په یاد او روژه یې فاسده ده پر ده باندې قضا د کفاره نسته او که روژه نه و په یاد بیا روژه نه ده په ماته او دغه رنګه کې د پیشلمي ډوډۍ په غاښو کې بنده وه سهار بیا وخوړله نو که لږ وه د نخود اندازې څخه کمه وه نو بیا روژه نه په ماتېږي او که نخود اندازه قدر وه او یا نخود څخه زیاته وه نو بیا هغه روژه په ماتېږي او دغه رنګه کې په خوله کې د ماښام غوښه یا ډوډۍ بنده وه هغه یې په لاس راوکړله تر خوله یې راوایستله بیا یې بېرته هغه په خوله باندې ننایستله نو بیا روژه ماتېږي او که هغه لږ شی په خوله کې و تر نخود کم ویې خوړې په هغه باندې بیا روژه نه ماتېږي او دغه رنګه که د سړي ناړې تر خوله راووتلې زنې ته راورسېدلې نو بېرته یې ورټولې کړلې که دا ناوړې سره جلا سوي نه یې ورټولې کړلې روژه نه په ماتېږي او که ناوړې جلا سوي وې ده ورټولې کړلې یعنې د هغه د ناوړو تار جلا سو ده ورټولې کړلې په دغه صورت کې بیا روژه ماتېږي او دغه رنګه که په پزه کې هغه ګروړ به پروت وي د پزې کې چې هغه له سره راولېدلی په پزه کې نو هغه یې تېر کړئ قصدن روژه نه په ماتېږي ځکه هغه په مثال وایي لکه د ناوړو دی او که چېرې له هغه ګروړ بې سره وینه وه بیا نو هغه روژه ماتوي او دغه رنګه که یو څوک لړم وخوري او بل زهري شی وخوري په هغه سره هم روژه نه ماتېږي دغه رنګه که سړي یو ښځې ته خپلې ښځې ته کتل په شهوت سره هغه معذوره سو یعنې جماع نه ورسره وکوله دغه یې ښځې ته کتل معذوره سو په دغه باندې هم هغه روژه نه ماتېږي فتح القدیر جلد 2 صفحه 256 کتاب الصوم باب ما یوجب القضاء والکفاره او دغه رنګه که چېرې په روژه کې سړی غاښ باسي غاښ وکاږي له هغه څخه وینه راځي نو که وینه تېره نه سي د غاښ کښول څه مشکل نسته بهرایک جلد 2 صفحه 273 او دغه رنګه له قصده بې قصده کوي وهل باقي ویل روژه نه ماتېږي که چېرې نخود قدر یا د دال قدر یو د اندازه قدر کوي هغه تېر کړي نو روژه یې ماتېږي او دغه رنګه که سړی غسل کوي اوبو تر وولېږي نو که د خولو اوبه باندې د پزه تر خولې اوبه نسته ننوتلې نو بیا یې روژه ماته ده او که نه ننوتلې بیا که مشکل نه لري خو باید سړی په روژه کې هغه چې غسل کوي له داسې دمو و حوضو څخه ځان وساتي چې تر خولو پزه یې او بدن ته هغه اوبه نه ننوځي په توایت تر ترخانیه جلد 2 صفحه 344 او دغه رنګه په روژه کې سړی معذوره سي له خوبه دا هم روژه نه ماتېږي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي 3 شیان روژه نه ماتېږي هغه قی او ښکر ول او احتلام هدایت جلد 1 صفحه 199 کتاب الصوم او دغه رنګه په روژه کې نسوار خولې ته اچول دا روژه ماتېږي ځکه د بعضو خلکو غذا ګرځېدلی دی نو دا نعم البدل دی د غذا په دې وجه باندې روژه په ماتېږي رد المحتار جلد 2 صفحه 419 کتاب الصوم او دغه رنګه جوهرة النيرات جلد 1 صفحه 170 او دغه رنګه که ښځینه مریضان و دننه رحم ته دوا ور واچي که د څاڅکي دوا یې که دغې دوا کې کښېږدي نو هغه روژه ماتېږي او خارج له رحم څخه که دوا کښېږدي بیا هغه روژه نه په ماتېږي خلاصة الفتاوی جلد 1 صفحه 253 کتاب الصوم الفاظ الثالث فيما يفسد الصوم او دغه رنګه په روژه کې د غاښو کریم استعمالول هغه که یا خوند ستوني ته تېر سي روژه په ماتېږي که نسي تېر مکروه عمل دی فتاوی قاضي خان جلد 1 صفحه 99 الفاظ الرابعه فيما یکره للصائمین او دغه رنګه په روژه کې که سړی مریض وي د سترګو مریضي لري په سترګو کې دوا واچي هغه روژه نه ماتېږي که څوم په حل کې اثرات معلوم سي فتاوی هندیه جلد 1 صفحه 203 کتاب الصوم او دغه رنګه په روژه کې سړی غسل کوي او یا
پر سر باندې لوند شی اچي دا مرخص دی. ځکه د بعض اصحاب څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د فتح د مکې په کال باندې صحابه کرامو ته امر وکړي چې تاسې روژې ماتې کړئ او ځانونه برابر کړي دښمن ته. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک روژه ونیوله، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم به پر سر باندې اوبه تویلې، دی به هغه روژتي و. ابو داود جلد اول صفحه 302 باب الصائم يصب عليه الماء من العطش کتاب الصوم. او دغه رنګه په روژه کې د خپلې بیبي سره پرېوتل په یوه ځای کې که سړی پر ځان باندې بیرېدی چې جمعه راسه ونیسي نو بیا دې نه پرېوځي، او که مطمئن نو بیا پروا نه لري. قاضي ثناءالله رحمت الله مبارک وایي بعضن زن را بوسه کرد یا مس به شهوت کرد اگر انزال شد روزه فاسد شود، که انزال سو روزه فاسدیږي که نه سو انزال روزه نه فاسدیږي. ما لابد منه صبح ونیوي کتاب الصوم. نو ځوانان دې ډېر احتیاط وکړي په دې کې چې روژه ځینې خرابه نه سي. او دغه رنګه که یو سړي د سفر نیت کړی وي تللی لانې یې په کور کې وي نو روژه وخوري به قضا پرسته هم کفاره پرسته شپېته روژې. دا چې په سفر ووتی بیا نو روژه ولره مارته کې وخوري هغه بیا قضا به راوړي، که نه وخوري تر ماښامه ورسېږي خو ښه کار ده. فتاوای نوازي صفحه 99 کتاب الصوم، او دغه رنګه فتاوای کامیلیه صفحه 14 کتاب الصوم، او دغه رنګه فتاوای ترخانیه جلد 2 صفحه 315 کتاب الصوم. او دغه رنګه په روژه کې د پزې نسوار کول هغه هم روژه فاسدوي، ځکه هغه ډېر واړه شیان دي، هغه دماغ ته رسېږي. فتاوی هندیه جلد اول صفحه 204 الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد. او دغه رنګه غبار و ګرز دوړې دوږ د سړي و خولې ته ننوتل، هغه لکه د یو ښځه ډوډۍ پخوي یا یو سړی د پراړه ګرز و خولې ته ننوځي نو که قصده نو روژه په ماتېږي، قضا پر واجب ده. او که بې قصده تېر سو بیا کوم مشکل نه لري. درالمختار جلد 2 کتاب الصوم. او دغه رنګه فتاوای هندیه هغه صفحه 204 جلد اول. او دغه رنګه وایي که سړي د استنجا ځای ته ګوته نه ایستله نو که هغه وچه وه بیا روژه نه په ماتېږي، او که په غوړو لنده وه او یا په اوبو باندې لنده وه بیا نو روژه یې ماته ده، صرف قضا به راوړي، کفاره نسته. تبین الحقایق جلد اول صفحه 310 باب ما یفسد الصوم. او دغه رنګه که په روژه کې سړی لواطت وکړي او زنا وکړي هم کفاره ستا شپېته روژې به نیسي او هم به قضا د هغې روژې راوړي. او دغه رنګه که سړي د حیوان سره دا ناروا عمل وکړي، اذا جامع ببهیمة د حیوان سره د لواطت وکړي نو روژه یې ماته ده، کفاره نسته. فتاوای قاضي خان جلد اول صفحه 3 الفصل خامس. او دغه رنګه که د سړي د خپلې ښځې سره بازي کوي نو انزال سي یا په بازیو کې جمعه نه وکړي نو صرف په یوازې قضا به راوړي، کفاره نسته. پر بهرایک جلد 2 صفحه 202 باب ما یفسد الصوم. او دغه رنګه که سړي ځان په لاس باندې انزال کوي، استمناء بالید په لاس کې ځان معذوره کوي، په هغه سره هم قضا لازمه ده، کفاره نسته. فتاوی هندیه جلد اول صفحه 215 الباب الرابع فيما يفسد. او دغه رنګه که یو سړي خوراک وکړي او یا جمعه وکوله په هیره سره بیا دا فکر وکړي چې خوا د روژه مې ماته سو نو نور خوراک پسې وکړي، که په هیره خو روژه نه ماتېږي نو دا یقین و چې زما خو روژه ماته سوه نو بیا نور خوراک وکړي نو باره کفاره نسته، صرف هغه قضا به راوړي. او دغه رنګه د سګرېټ کول سړی په روژه کې سګرېټ کوي دا هم هغه روژه ماتوي خو کفاره نسته او قضا پر ستا به. دا صنایع جلد 2 صفحه 90 کتاب الصوم فصل فی رکنه. او دغه رنګه الفقه المذاهب اربعه جلد اول صفحه 506 کتاب الصوم هغه وایي څکول د سګرېټ او دغه ډول تاریاک و افیون و دا نور شیان ټول روژه په ماتېږي. او دغه رنګه مسافر دپاره روژه نیول و نه نیول دواړه رخصت دي، خو دته چې کوم یو اسانه وي هغه دې وکړي، لیکن نیول یې هغه بهتر کار دی. فتاوی هدایت جلد اول صفحه 201 کتاب الصوم. او دغه رنګه بهرک جلد 2 صفحه 202 کتاب الصوم. او کفاره کې چې انسان باندې روژه واوړي یعنې قصداً روژه وخوري
یا جمعه کې وکړي یا لواطت کې وکړي یا زنا کې وکړي یا اخیستن خوراک وکړي، نو په دې کې هم قضا سته هم کفاره سته. په کفاره کې تر ټولو له مخه غلام آزادول هغه دي. که غلام نه لري، مرۍ نه لري، بیا د 2 میاشتې په لپسې روژه ونیسي. که چېرته د روژې نیولو طاقت نه وي، بیا د شپېتو مسکینانو ته 2 وخته ډوډۍ ورکړي، او یا د سرسایې مقدار د سرسایې په اندازه باندې هغه و شپېتو مسکینانو ته پیسې ورکړي. خو کفاره چې ادا کړه، قضا د روژې به هم راوړي. د قضا څخه ما سوه کفاره پر ده لازمه ده. کومه روژه چې ده خوړلې ده، د هغې قضا به بیا راوړي. البنایه شرح د هدایې جلد 4 صفحه 308 باب ما تجب القضاء والکفاره. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.